څوک مري دلته د لوږې نه او څوک د ژوند نه تنګ دي صاحبه په وطن کې مې حالات دومره بدرنګ دي په دې اسلام آباد کې دا ټول لوړ لوړ بلډینګونه پوښتونه دا جوړ شوي ستا د سرو اینو په رنګ دي په دې اسلام آباد کې دا ټول لوړ لوړ بلډینګونه پوښتونه دا جوړ شوي ستا د سرو اینو په رنګ دي زما د دې وطن ټول ماشومان یې نشیان کړه زما د دې وطن ټول ماشومان یې نشیان کړه کرلې د بارود څه چا په دې خاوره کې بند دي ډېره زیاته مننه د دیر نه چونکې دوه درې شعره به وایم ولې حق مې جوړېږي د دیر نه راغلی یم د صالح نادان ورو ډېره مننه کوم د واده زلمي ته ډېره مبارکي وایم سپیشلي مننه د عبدالملنګ صاحب سالار صاحب ناست دی د ټول نه مخکې دوه روماني شعرونه هلکان ناست دي بیا به سیریس لاین ته راځم چې څوک یې د اوربل د اننګي خوري او رازانګي چې څوک د اوربل د اننګي خوري او رازانګي شیخان پسې د شونډو نه پتري خوري او رازانګي چې څوک د اوربل د اننګي خوري او رازانګي شیخان پسې د شونډو نه پتري خوري او رازانګي دا څوک د دا په چا پسې خفه دی یا دا ولې دا څوک د دا په چا پسې خفه دی یا دا ولې د اوښکو څه چې غبرګ برګ اسویلي خوري او رازانګي ډېره زیاته مننه سید سالار صاحب ته په مینه باندې درې شعره ډالۍ کوم چې په سینه لاس ږدمه مفتي صاحب توجه غواړم ښه په سینه لاس ږدمه او شور مې په غوږونو راځي دلته څوک ژاړي شور غوغا د دغه غرونو راځي په سینه لاس ږدمه او شور مې په غوږونو راځي دلته څوک ژاړي شور غوغا د دغه غرونو راځي په دغه کلي کې څوک شته که نه تپوس یې وکئ د دغه کلي نه درزاري د بمونو راځي په دغه کلي کې څوک شته که نه تپوس یې وکئ د دغه کلي نه درزاري د بمونو راځي سالار صاحب د دې سړي نه تپوس وکئ ډېر ناوخته راځي د دې سړي نه تپوس وکئ ډېر ناوخته راځي دا سړی چارته ځي اکثر په ماښامونو راځي ډېره مننه ډېره مننه هلکان ناست دي څو شعرونه ټیم نه علمه بس یو غزل ویم او درې څلور شعره چې هلکان ناست دي روماني شعرونه دي چې ستا د خبرو سالار صاحب ستا د خبرو ستا د کار پته به اوس ولګي ستا د خبرو ستا د کار پته به اوس ولګي راځه چې کینو که نظر پته به اوس ولګي ستا د خبرو ستا د کار پته به اوس ولګي راځه چې کینو که نظر پته به اوس ولګي که زه غلط وم جو خدای کو په ټوپک مې وله که ته غلط وې جو بس یار پته به اوس ولګي که زه غلط وم جو خدای کو په ټوپک مې وله که ته غلط وې جو بس یار پته به اوس ولګي د کلي لوی واړې خبر که ورته داسې ووایې سړی راغلی دی خمار پته به اوس ولګي زه په خپل هوس حواس کې صاحبه دا خبره کوم ما بغاوت وکړو د ښار پته به اوس ولګي صالح نادان صاحب درې شعره ویمه د صدر صاحب په اجازه دا لږ سیریس لاین دی ملګرو توجه غواړم چې دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته د خلکو په سرونو کې ماغه خرڅېږي هلته یې وینم چې خلک ټول د لوږې نه مري په کم وطن کې چې د غرونو نه اوبه خرڅېږي چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه که نه چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه که نه په دې وطن کې په یو بل وس پښتانه خرڅېږي ټوپک یې راوړه او دوکان د کفنونو ډک که په دې وطن کې دوکانداره نور څه نه خرڅېږي عمران نظره دلته ژوند دې وکړه حق دې وکړه ګنې نو دلته په قبرونو کې خو مړه خرڅېږي ډېره مننه